د محشر په میدان کې د انور دا به د 1 میل په فاصله باندې رانږدې شي خلکو ته. انور چې د 1 میل په فاصله باندې رانږدې شي نو واقع چې د هغې ګرمۍ د شدت څه انتها به نه وي. الله رب العالمین خپل خصوصي بندگان، خپل نیکان بندگان د هغې دپاره د سختې په ټیم کې د راحت د هغې څه اسباب ښودلي دي په خپله او د نبي په واسطه باندې چې هغه سړی اختیار کړي نو دغه سختۍ نه او دغه تکالیفو د سړی بچ کړي. ځکه چې الله خپل دوستان نه ضایع کوي او هغې ته تکلیف نه ورکوي او دا یې ویلي الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خبردار د الله دوستان نه به په هغې باندې یره او نه به یې غمجني. وهم من فزع یومئذ آمنون. مؤمنانو باره کې الله وایي دوی به د ګبراهټ د ورځ د قیامت نه په امن باندې وي. د قیامت د ګرمۍ د شدت نه د بچاو دپاره کوم اسباب چې دي او کوم خلک چې دي د هغې تذکره موږ نن کوو. تېره جمعه کې موږ ویلي کوم خلک دي چې هغې به د عرش د سوري د لاندې ناستي. ځکه په ورځ د قیامت د بل چا سوری نشته دی سوا د رب العالمین د عرش نه علاوه. ځکه مخکې موږ ویلي چې کله خلک راجمع کي د محشر په میدان کې نه به چېرته یو ونه وي، نه به بوټی، نه به څه ډېرکۍ، لا ترى فیها عوجا ولا امتا. ډېرکۍ به هم نه وي، کوږوالی موږوالی هم پکې نه وي. او حدیث صحیح کې راغلي مخکې هم بیان کړی چې د هېچ چا څه نښه به پکې نه وي، د کور نښه به نه وي، د یو آبادۍ نښه به نه وي. هموار میدان دی نو په هغې کې عرش سوری به وي، د بل چا سوری نشته. یوم لا ظل الا ظله. اوس کوم خلک دی چې په ورځ د قیامت باندې خوش قسمته خلک دی او الله ورله د خپل عرش د سوري د لاندې ځای ورکړی دی. او د عرش سوری دا به یخ سوری وي، دا به مزدار سوری وي، دا به د مزو سوری وي. دې لاندې کم خلک به ناست دي نن جمعه کې او موږ هغه بیانوي انشاء الله تعالی. په حدیث د بخاري او د مسلم کې په یو حدیث کې 2 قسمه خلک هغه بیان شوي دي او دا ټولې زړې خبرې دي چې موږ یې تکرارو. د اکثرو ملګرو ته هغه معلوم هم دي. خو چونکې داسې دور کې موږ اوسېږو چې په دې دور کې بیانات ډېر زیات کېږي، خطیبان ډېر زیات دي، مقررین ډېر زیات دي. خلک په تقریرونو ستړي شول، اورېدونکي په اورېدو باندې ستړي شول او مقررین په بیان باندې ستړي شول. لیکن د عمل میدان هغه بیا زموږ د ټولو کمزوری دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي 7 یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظلهم. 2 قسمه خلق دي الله باغی د خپل سوري د لاندې کینی او سوري د الله د عرش سوري د بل حدیث کې راغلی دي. او ورځ باندې چې د بل چا سوري نشته دی سوا د یو ذات د عرش سوري نه علاوه. او چونکې ګرمۍ شدت هغه تاسو اورېدلی دی. هر سړی په دې ارمان باندې دی چې ما ته سوری میلاو شي. نو په خوله کې هر سړی ډوب دی د خپل عمل موافق، څو د پړکو پورې او څوک د زنګنونو پورې، څوک د نامه پورې او څوک د دې خولې پورې د غوږونو پورې. کوم خوش قسمته خلک دی چې هغه د عرش د سوري د لاندې ناست دي. نو نبي وایي دا 2 کسان دي. اول نمبر دی امام عادل، هغه حکمران، هغه سربراه د ملک، سربراه د وطن چې هغه عادل او انصاف والا دی. ځکه کم امام، کم خلیفة المسلمین، کم امیر المؤمنین چې هغه د انصاف نه کار اخلي نو هر منصف سړی الله رب العالمین خوښوي. والله يحب ان الله يحب المقسطین. الله محبت کې د انصاف کوونکو سره. امام عادل یو هغه امام
چې هغه انصاف والا دی او عدل والا دی. نبی صلی الله علیه وسلم یو بل حدیث کې فرمایلی دي ان المقسطین عند الله یوم القیامة على منابر من نور. مقسطین خلق، انصاف والا خلق، ورځ د قیامت باندې با درنا په منبرونو باندې مناسي عن یمین العرش او د عرش خی سیټ ته مناسي. دا کم خلق دي؟ هم الذين يعدلون في حكمهم واهلهم وما ولو. دا خلق دي چې هغه انصاف کوي په خپل فیصلو کې، په خپل اهل کې، په خپل کور کې، او هر قسم مشري چې هغه ته ملاو شي د پای کې د انصاف کوي. یوازې امام عادل دې ته نه ویل کېږي چې د ملک حکمران او سربراه دی او امامت عظما هغه ته ملاو ده، نه بلکې هر قسم مشر چې هغه ته وړه مشري ملاو ده او غټه مشري ملاو ده چې دې پای کې د انصاف نه کار اخلي. د دې ورپسې روایت ته معلومه شوه چې امام عادل هم هغه ته ویل کېدلی شي هم الذین یعدلون فی حکمهم واهلیهم وما ولو، چې خپله فیصله په هر ځای کې چې کوي، کاغه د یو دو کسانو منځ کې فیصله کوي، کاغه په یو جرګه کې فیصله کوي، کاغه د خپل اهل په باره کې او د خپل بچو په باره کې فیصله کوي. وما ولو، او هغه کار چې دې ته سپارلی شوی دی، هغه مشري چې دې ته سپارلی شوی دی، په ټوله کې دې فیصله کوي. همدغه کسان دي المقسطین چې دا به د عرش ته ښی سیټ ته لاندې ناستي. هلته امام عادل یو هغه مشر او سربراه او حکمران چې هغه انصاف والا دی. دویم دی وشاب نشأ فی عبادت الله عز وجل. بل هغه ځوان دی چې هغه غټ شوی د الله په بندګۍ کې، چې بلوغ ته رسېدلی دی او بیا غټ شوی دی، ټول عمر د الله په بندګۍ کې تیر کړی. زما وروڼو، ځواني دا یو عظیم نعمت دی، د هغې په تفصیل کې زه نه ځمه، خو دا یو نعمت دی. دا نعمت چې چا په صحیح ځای کې استعمال کړی دی نو بیا به د عرش ته سوري د لاندې ناستي. خو که نه یي نو ګورې په همدقه سره ګرمۍ کې به الله تپوس هم کوي لا تزول قدم عبد یوم القیامة حتی یسأل عن اربع. د یو سړي قدم به په ورځ د قیامت د خپل ځای نه ونه خوځېږي، بربند به ولاړې، سرتور سر به ولاړې، خپیاب لخپې ناسنته به ولاړې، قدم د خپل ځای نه نشي اخیستلی څو پورې چې د څلور خبرو خپل الله نه جواب نه ورکړی. ته به جواب ورکې، زه به م ورکوم، ته به م ورکې. حتی یسأل عن اربع، څلور خبر تپوس د نه شوی. عن عمره فیما افناه، عمر دې پس کې پناه، وعن شبابه فیما ابلاه، او ځواني دې پس کې زړه کړې وه. نو دغه رنګې دا نعمت هم دی چې دا استعمال کړي نو د عرش د سوري د لاندې تا ته ځای میلاویږي. وشاب نشأ فی عبادت الله، هغه ځوان دی چې هغه غټ شوی د الله په بندګۍ کې. زما وروڼو، اوس که الله موږ نه په ورځ د قیامت باندې تپوس هم کي او ما نه تپوس وکړي چې ځواني دې په څه کې زړه کړې وه، دې نوجوانانو ته څه جواب به ورکوو؟ دا جواب به ورکوو چې ما ټوله ځواني په فیسبوک کې تېره کړې وه، ما ټوله ځواني په لهو لعب کې تېره کړې وه، ما ځواني په خپل خواهش پرستۍ کې تېره کړې وه، ما ځواني په خوبونو کې تېره کړې وه، ما ځواني په دې کې تېره کړې وه چې د سهار په دا کې به جمع کې خلق په جماعت کې الله ته ولاړو او ما به خوبونه کول هلته. ما ځواني په دې کې تېره کړې وه چې کله به په مسجد کې د قرآن درس کېده، حدیثو درس به کېده، ما به د کرکټ میچ کوته، ما به فلم کوته. ما ځواني په دې کې تېره کړې وه. د دې نه علاوه بل جواب ما سره شته دی چې زه خپل الله ته ورکم جواب؟ زما هم دقه جواب وي چې ما ټوله ځواني تېره کړې وه په خپل خواهش پرستۍ کې، زړه مې چې څه غوښتل هغه کې مې تېره کړې وه. وشاب نشأ فی عبادت الله، بل هغه ځوان دی چې د الله په بندګۍ کې غټ شوی دی. موږ په ځوانۍ کې خپل خواهش پرستي وکړو، خپل زړه د خواهشاتو نه موړ کړو چې کله سپین ږیري شو نو بیا تسبو ته لاس کړو، بیا جومات ته کار وهو جومات کې. دا هم ټیک ته خبره ده، لیکن د ځوانۍ تپوس ګورې پاتې دی. د ځوانۍ تپوس هغه پاتې دی، هغه به الله له ورکوو. دا جدا تپوس باقي د الله رب العالمین کوي. دریم نمبر ورجل قلبه معلق بالمساجد اذا خرج منه حتى يعود الیه. دریم نمبر سړی چې د عرش د سوري د لاندې ناست دی، دا هغه سړی دی چې زړه یې تړلی شوی دی د جوماتونو سره. جومات سره یې مینه زیاته ده.
کله چې جمعات نه راوځي بیا په ټیم نه تیریږي، بیرته واپس کیږي او تادی چې کله به بل ټیم راځي د مانځه چې زلاړ شم بیا جمعات. ورجل قلبه معلق بالمساجد، جمعات سره مینه ډېر ده، جمعات سره تعلق ډېر زیات دی. په ایمان به یو زمونږ تعلق د جمعات سره ډېر دی. جمعات کې خو په موږ باندې سلړه مې راځي، جمعات کې په ما باندې ثقالت راځي. مؤمن سره هغه ځای ته ځي چې کوم ځای د الله خوښ وي او د الله خوښ ځای سره. مسجد احب البلاد الى الله مساجدها، محبوب ترین زین الله رب العالمین ته مساجد دي. ورجل قلبه معلق بالمساجد، جمعه سره تعلق د جمعه سره مینه ده. څلورم نمبر ورجلان تحابا فی الله فاجتمع على ذلك وافترقا عليه. دو کسان دي، دو سړي دي، دو انسانان دي، دغه د یو بل سره محبت او مینه ده صرف د الله د پاره. په دې باندې یو بل سره ملاویږي او په دې باندې یو بل نه جدا کیږي. مینه مې او محبت په دې سړي سره ولې دا دیندار دی، د قرآن سره تعلق دی، د حدیث سره تعلق دی، دا پرهیزګار دی، تهجد گزار دی، مسجد سره تعلق دی. زموږ دې سړي سره محبت دی. نیکانو خلکو سره محبت ساتل، مینه ساتل. اگر که هغه نیکان خلک تا لیدلي نه دي یا تیری دلی هم نه، خو چې تا سره په ایشا تعلق دی، نو الله رب العالمین بتا د عرش سوري د لاندې کې نه. ورجلان تحابا فی الله. یو روایت کې دا سره راغلی دي، امام طبرانی نقل کوي، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ان لله عبادا لیسوا بانبیاء ولا الشهداء. د الله څخه بندگان دي، پیغمبران نه دي، ګوره شهدا هم نه دي، خو یغبطهم النبیون والشهداء على منازلهم وقربهم من الله. د الله خاص بندگان دي، انبیاء نه دي، شهدا نه دي، لیکن په ورځ د قیامت به ته انبیاء هم پسخیږي، شهدا به مو ته پسخیږي. ولې هغې ته چې کوم منزله او مرتبه میلاو ده، کوم قرب هغې ته حاصل دی د الله په نزد باندې، د هغې په وجه به ته انبیاء هم پسخیږي. وایي سبحان الله، انبیاء او شهدا به ورته پسخیږي. یو باندې چې ویل یا رسول الله د دې خلکو موږ ته صفت بیان کړه، دا څوک دي چې انبیاء هم ورته پسخیږي د هغې مرتبو ته او دارنګې شهدا هم ورته پسخیږي؟ من هم یا رسول الله، دا څوک دی د الله رسوله؟ قال ناس من بلدان شتا، دغه خلق دي د مختلف علاقو خلق دي، لم تصل بینهم ارحامهم، منځ کې څه رشته داري هم نشته دی، خپلولي هم نشته دی، چې هغه یو بل ته نږدېکۍ دي لره. تحابوا فی الله، چې محبت د یو بل سره ساتي صرف د الله دپاره، دا دیندار خلق دی. یضع الله لهم یوم القیامة منابر من نور قدام الرحمن، رب العالمین با خپل مخې ته د هغې دپاره منبرونه د رڼا کیدي، خصوصي منبرونه وله کیدي. فیحاسبهم علیها، او د هغې سره چې حساب کویم نو دوی په منبرونو باندې ناست وي، نور خلک به ولاړ وي. ورې نور خلک په ولاړ وي، د الله مخې ته ولاړ وي، دوی په منبر باندې خصوصي ناست وي او الله به سره حساب کوي. او یې پای کې دا دي یفزع الناس ولا یفزعون، خلک په ډېر په ګبراهټ کې، لیکن دوی به په ګبراهټ کې نه وي. ولې هغې ته پته ده چې موږ له دا منبر دلته ایښودلی شوی دی، موږ هسې هم پاس یو. ولې به یېرېږي خلک؟ به یېرېږي چې اوس به زما سره څه کېږي؟ دوی به یېرېږي نه، دوی ته پته ده چې موږ له منبر دلته مخې ته الله ایښودلی د رڼا منبر هسې لالنده ایښودلی، موږ هسې هم پاس یو. دا هم دغه خلک دی چې د یو بل سره محبت کې د الله دپاره د دین په بنیاد باندې. زما تعلق د چا سره دی؟ زه ناسته پاس سره چا سره کوم؟ المرء على دین خلیله فلینظر احدکم من یخالل. سړی خو د خپل دوست په دین باندې دی، په تاسو کې دی، ته نه ګورې چا سره تعلق دی. موږ دې ته نه ګورو زما تعلق د چا سره دی، بېدینه سړي سره دی که دیندار سره دی؟ د چا چې د دین سره مینه ده هغه سره زما تعلق دی، او که را د بېدینه سړي سره زما تعلق دی. او دې کې موږ څه یو یاره جي د هر چا خپل قبر دی او خپل قبر کې سړی څملي تعلق چې د هر چا سره ساتي. دا زمونږ جواب دی. ښه ټیک د قبر دی جدا دی، خو د دې خبرې د دې عمل تپوس به نه کوي که نه، چا سره تعلق و؟ نو دا څلورم نمبر کسان دوه سړي چې د یو بل سره محبت ساتي د دین په بنیاد باندې. پنځم نمبر
ورجل ذكر الله خاليا ففازت عيناه. پنځم نمبر هغه سړی دی چې الله یاد کی ځان لزه کې اور سترګو نه وښ کې لاړ شي. دا ډېر کم کو صفت دی بمن کې. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي عینان لا تمسهم النار. دو قسم سترګې دي جهنم با چرته هغه ته ونه رسي، جهنم به سره ټچ هم نشي. عین باتت تحرس فی سبیل الله. یو سترګه چې جهاد په میدان کې د مجاهدینو څخکیداری کوي او شپه شوګیر کوي. وعین بکت من خشیت الله. بلغ سترګه دا چې د هغې دا وښ کې راوځي د الله د یېرې د وجې نه. نیو هغه سړی دی چې په ځان لږه کې کیني او د الله د یېرې د وجې د سترګو نه وښ کې لاړ شي. منګه چې څوک د الله د یېرې د وجې نه ژاړي هغه څه و؟ دا ډېر غټ ګناهګار دی. ای پیر عبدالرحمن سدیس په حرم کې دعا کوله د رمضان اخیری ختم کې دعا یې کولو، په دعا کې ډېر ژړل. یو سړی وایي یاره دا سړی دی که چې ډېر ګناهګار دی، ډېر چغې وره تخکار ډېر ګناهونه یې کړي دي. نن موږ ګناهګاره اسا چاته یو چې څوک جاړي ډېر زیات. هر سړی جاړي نه الله ته، هغه سړی جاړي چې د کم سړي په زړه کې د الله محبت او د الله مینه او د الله یاره پرته وي. شپږم نمبر ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. شپږم نمبر هغه کس دی چې د عرش د سوري د لاندې مناسي، چې یوه جینۍ چې د اوچت نسب سره تعلق ساتي، عظیم خایس دی، ذات منصب و جمال، منصب مرتبه موچتره، جمال حسن خایس مغټ دی، او دته دعوت ورکی چې راسه ما سبتکاری وکا. او دې سوی انی اخاف الله، زه د الله نه یریږم، زه د الله نه یریږم، دا زه نشم کولی. زمارونو افسوس او صدا افسوس دی نن په دې دور کې په زیر دی باندې چې یو هلک ته یو جنۍ خایس والا هغه دعوت ورکي چې ځه زما سره بدکاري وکړه، او دی وایي چې زه د الله نه یریږم. بلکې خبره الټه ده. نن نوجوان نسل ای په خپله په پردو جنکو پسې شپه ورځ ګرځي، دغې بل کار نشته دی، دغې بل مقصد او بل غایم نشته دی. شپه ورځ هغې په دې کوشش او په دې محنت او خوارۍ کړي چې چېرته د یو تورسري د یو عظیم خاندان د هغې د جنۍ بېعزتي موږ وکړو، د هغې موږ عزت تار تار کړو. د هغې مقصد هم دا دی چې زه خپل خواهش پوره کړم. خیر دی که الله دې خفوي، خیر دی که دا خاندان د دې عزت تار تار شي، لیکن چې صرف زما خواهش پوره شي، دې ته دی نه ګوري چې انی اخاف الله، زه یریږم د الله نه. زمونږ ایمان د نوجوان نسل نن دې ته ورسېدو، او زه دې تمه کوم چې ما ته به د عرش د سوري د لاندې ځای میلاو شي. زه به څه یم هلته چې یا الله ما له د عرش سوري د لاندې ځای راکړه، ځکه چې زه په جنکو پسې ډېر ګرځېدلی وم، ځکه چې ما په واټساپ باندې، په مسنجر باندې، په عام میسیجونو باندې ما د پردو جنکو سره تعلقات ډېر ساتلي، ځکه ما له د عرش سوري د لاندې ځای راکړه. دا کېدلی شي؟ دا محال ده بالکل، دا ناممکن ده بالکل. زمارونو داسې مرحله چې چاته ملل شي الله بخلی دی. ګورې بیا یو روایت کې راغلی امام احمد خپل مسند کې نقل کړی، بعضې علماو ته سند کمزوری ولی او ځینې علماو ته حسن سند وایي. بني اسرائیلو کې یو سړی کفل نامې وه، کفل نامه وه دغه. هغه وایي زه په یو زنانه باندې به یو نوم یو جنۍ باندې ما د هغې نه مطالبه وکړه، هغې انکار وکړو. څه وخت کې په هغې باندې ډېر غربت راغی، پلار یې و، یو پلار یې و، بوډا سړی و، پای باندې انتهایي غربت راغی، ډېر زیات مجبوره شوه. مجبورۍ د الله انسان وساتي. وایي دغه جنۍ زما خوا ته راغله چې ما له قرض راکړه، ګاونډ کې وه، ما له قرض راکړه. ما ورته ویل قرض در کومه، ما ته موقع میلاو شوه، قرض در کوم خو په دې شرط باندې چې زما کوم حاجت دی دا به پوره کې. زنانه غلی شوه، جنۍ غلی شوه. بهرحال مجبوري راغستلې وه، مجبورۍ د رنګ ورک شي، سړی په بېعزتۍ باندې اماده کي. نو وایي ما ته یې ویل چې بلکل زه بس ټیک ده. ما هغې ته مو ټیم ورکړه چې پلاني ټیم له راشه. هغه راغله، ما هغې له پیسې م ورکړلې. وایي کله چې
زه د هغې خوا کې کېناستم، ما خپل پرتوغاښ هم پرانیسته. کله چې ما ته نزدېکت کاوه ویې ژړل. دې جنۍ ما ته یې ویله چې اتق الله ولا تفز الخاتم الا بحق. د الله نه ویرېږه. ګورې اوسه پورې ما ته څوک نه دی رانږدې شوی، لیکن زه مجبوره شوم ما ته ته خپله پرده ماته کړه. د الله نه ویرېږه، ما ته رانږدې نه شي. ګورې وایي کله چې ما ته د الله نوم واخسته، د الله د نوم دومره اثر په ما باندې وشو چې زه بېرته راپاڅېدم او ما ورته هغه پرېښودلې، ما ورته پیسې هم پرېښودلې. نو چې کله وایي په دغه شپه باندې کفل وفات شو، په هغه شپه باندې کفل وفات شو. سهار له چې خلک راغی، حالانکې دی مخکې په زنا باندې مشهور دی، لیکن سهار له چې خلک راغی په دروازه باندې لیکلی شوي دي الله کفل معاف کړی دی، الله کفل بخلی دی. ولې به الله نه بخي دی؟ چې هغه د الله نوم واغسته ورته او د ایسته فورن راپاڅېده. الله کفل معاف کړی دی. وایي الله به د عرش ستوري د لاندې خامخا کښېنوي. شپږم نمبر هو دغه نوجوان شو، دغه کس شو چې خپل خواهشات یې د الله لپاره پرېښودل. اووم نمبر ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. اووم نمبر هغه سړی دی چې صدقه وکړي او داسې پټه صدقه په اخلاص باندې وکړي چې ښی لاس کم شی خرڅ کړي نه ګس لاس یې نه خبرېږي. دومره په اخلاص باندې پټه صدقه وکړي خالص د الله دپاره. زما وروڼو کله چې سړی په اخلاص باندې صدقه کوي، په اخلاص باندې الله والا د عرش د سوري د لاندې ځای ورکوي او الله یې صدقې هم قبلوي. امام بخاري حدیث نقل کړی دی. اخري خبرې عرض کوم. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي بني اسرائیلو کې یو سړي هغه صدقه کوله او وی چې بیګاله به زه د شپې صدقه کوم چې څوک پې ویني. هغه چې کله شپې صدقه کوله بار ته راووتو، یو سړی روان دی په لاره باندې، هغه په لاس کې پیسې کېښودلې. هغه سړي بیا خلکو ته خبر ورکړو چې ما د بیګا چا صدقه راکړې ده. خلکو خبر شروع کړه، ویل بیګا په غل باندې چا صدقه کړې. سړي ویل چې دا خو ما کړې وه، دا ما غله ورکړې ده. خفه شو ډېر زیات. ویل بلې شپې بیا کوم ویله دا غلط ځای کې وشوه. بلې شپې بیا صدقه وکړه، مالداره سړي له ورکړه. خلکو خبرې شروع کړل بیګا مالدار سړي باندې صدقه شوې. دا خفه شو چې دویم صدقه یې ولاړه ضایع شوه. بیګا بلې شپې بیا صدقه کوم، بلې شپې صدقه وکوله. بس یو بل انسان له پلاس کې پیسې کېښودلې، پته ورته نه وه چې دا سوري تیاره ده. مقصد یې دا دی چې ما صرف الله یې نه بل څوک مې وینني. خلکو خبره شروع کړه، ویل بیګا زناکار له چا صدقه ورکړې ده. سړی سخت خفه شو چې درې شپې مې صدقه وکړه، یو مې غله ورکړه، بل مالدار سړي ته لاس ته لاړه، بل زناکار ته لاس ته لاړه. دا اخر څه وشو؟ الله ورته په خوب کې وښودله چې پلانې خفه کېږه مه، ستا درې واړه صدقې الله قبولې کړي دي او ستا د صدقو اثر وګوره. کله چې تا صدقه وکړه په دې غل باندې، غل ته خپل غلا نه منه شو، ځکه غل چې غلا کوي د پیسو دپاره یې کوي. تا چې په مالدار باندې صدقه وکړه، مالدار کې له غیرت پیدا شو چې بل سړی د شپې صدقې کوي، زه ولې صدقې د کومه؟ هغه هم صدقې شروع کړې. زناکار چې زنا کوي هم د پیسو دپاره یې کوي. ستا د پیسو په وجه باندې زناکار د خپلې زنا نه منع شوه. پټه صدقه چې سړی کوي الله د هغې د صدقو آثار داسې راوباسي. زما وروڼو دا اووه په یو قسمه په یو حدیث کې راغلي دي، اتم په یو بل حدیث کې راغلي دي. هغه حدیث نقل کړی امام احمد خپل مسند کې، مختصر امام مسلم مطول اوږد نقل کړی دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من انذر معسرا او وسع عنه اظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. چا چې تنگ دسته غریب سړي ته قرض کې مهلت ورکو یا یې ورته قرض بالکل معاف کو، چاله دې قرض ورکړی، قرضدار غریب دی، فقیر دی، مفلس دی، قرض دی ورته یا معاف کو یا دې ورته مهلت ورکو چې خیر دی کله ورسه پیدا شو مال به راکړي. الله به تا د عرش سوري د لاندې کېږي. دلته دا اتم سبب دی. بل روایت کې داسې راغلی دي من سره ان ينجيه الله من کرب یوم القیامت. څوک چې دا غواړي چې ما د الله د قیامت د غمونو نه، د قیامت د سختو تکالیفو نه ما بچ کي، وان یظله تحت عرشه او مال د خپل عرش د سوري د لاندې ځای راکړي، نو فلینذر معسرا، تنګ دسته سړي ته مهلت ورکړه یا ورته قرض معاف کا.
قرض ته یا معاف کو یا بالکل دا وته مهلت ورکې وته بالکل معاف کا. نن منګه دا اته اسباب ذکر کړو چې په ورځ د قیامت باندې د دې پوج باندې انسان د عرش سورې د لاندې بکینی ان شاء الله تعالی. آینده جمعه کې نور کوم اسباب باقی پاتې هغه بیان کو. الله رب العالمین دې منګه په دې اته قسمه خلکو کې داخل کی چې د عرش سورې د لاندې منتظم ملاوي شي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.